نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک بچ کله بیگاو د کیده د شپې لاسونه مبارکان به جوړ کړل سورت اخلاص او آخری دو سورتونه دا به تلاوت کړل او بیا به په لاسو باندې دم کړل او دا خپل لاسونه مبارکان به په دې سر باندې شروع کوله داسې به یې کوه ګورې ښه داسې په مخ مبارک باندې چرته به چې لاس رسیده مبارک به هلته لاسونه کش کړل او چې کله به سهار بیدارېده دا درې واړه صورتونه دا به یې په لاسو مبارکو دم کړل او بیا به یې په خپل وجود مبارک باندې کش کړل بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی چې کله مبارک مریض شو ما به دا درې واړه صورتونه تلاوتول او بیا به ما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارکان د په وجود باندې کشول خپل لاسونه مې ځکه نه کشول چې نبی علیه السلام مبارک لاسونه ډیر برکتی وو د برکت په خاطر مې د هغوی لاسونه کشول